نیک هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د عامه پوهاوي په لړۍ کې دا ځل مو غوښتل چې کله اکثر د جهاز اعظمي په امراضو کې شفاخانې ته به اکثر مریضانو مراجعه کوله. تقریبا 30% نه به ډېر مریضان داسې وو چې کله به موږ ورته معاینات وکړو هغه مشکلات به چې د معدې د مریض به فکر کوو چې د معدې د وجې نه دي، خو هغه به اکثر د زړه تکلیف وو. نو غوښتل مې چې په دې باره کې خلکو ته صحیح او دقیق معلومات ورسوو. نو موږ سره نن په دې برنامه کې ډاکټر صاحب عبدالقادر نوابي دی، د زړه د امراضو متخصص. نو ډاکټر صاحب ښه راغلاست. مننه، تشکر. تاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ تاسو خبرې چې په افغانستان کې د زړه مشکلات خاص کر د زړه حمله ورځ په ورځ زیاتېږي او خاص کر په ځوانانو کې دا مشکلات زیات دي. موږ تاسو خصوصا په چین کې په چین کې دا مشکلات خاص کر هغه خلک چې د 15 شپېته پورته دا مشکلات پکې کې متاسفانه په افغانستان کې دغه مشکلات تقریبا په ځوانانو کې ډېر زیات شوي دي. نو مشکل اول خبره دا ده چې د زړه حملې باره کې باید موږ تاسو یو پوهه ولرو. هغه دا ده چې کوم وخت چې مریض په سینې کې درد ولري او دا درد تقریبا تر نیم ساعته پورې زیات وي، 20 دقیقې تر نیم ساعته پورې وي او بیا خولو سره راسي او دا درد مثلا چپه خواته ډېر ځي او بعض وخت کېدلی شي چې دا دردونه داسې کله د معدې درد منتها دا د معدې درد نه وي، دا د زړه حمله وي. خو زیات مریضان په افغانستان کې متاسفانه چې موږ تاسو ته مراجعه وکړي هغه چون د زړه عضله مړه سي هغه د معدې ګولۍ وخوري، دا فکر کوي چې دا د معدې مشکل و نو رفع شو. نو متاسفانه هغه زړه عضله کمزوری کېږي، زړه خپل فعالیت آهسته آهسته کموي. نښې نښانې دي هغه هم ویلي چې د زړه مریض کومې نښې نښانې لري. که په لنډو ټک زموږ وطنوالو ته دا ووایي چې علتونه یې څه شي دي د زړه د تکلیفونو؟ خو ډېر زیات دي، خو غټ علتونه یې دا دي چې زیات مریضان چې موږ تاسو افغانستان کې وینو او چې وي هغه دا دی چې پورته فشار چې کنټرول شوی نه وي، شکر چې کنټرول نه وي، دا دوه او د وزن زیاتېده، د وینې غوړ خاص کر هغه موږ تاسو په افغانستان کې د وزن زیاتېده بیخي زیات لرو، د وینې غوړ او د خلک چې مثلا سپورت نه کوي. سپورت ډېر یو مهم شی دی چې باید موږ تاسو په هفته کې سپورت وکړو، روزانه سپورت وکړو نیم ساعت تقریبا. نو دا غټه خبره ده. خو په افغانستان کې متاسفانه خلک مشکلات لري، پورته فشار لري، پورته فشار د وجه څخه د مشکل پیدا شوی، یعنی دوا نور تخوري، بعض وخت وخوري بعض وخت کنټرول نه فشار دی. دا غټه مشکل دی په افغانستان کې. لکه تاسو څنګه ویلي چې په ځوانانو کې دا مرض په زیاتېدو دی، که یو ځوان نه شکر لري نه فشار لري رک روغ دی هغه ته هم د زړه د شریانونو مشکل پیدا کېدی شي، هغوی کې علتونه څه دي؟ غټ ترین بعضې خلک هغه د وینې غوړ لري، خاص کر جنیتیکي رول کې یا وراثتي، یعنی مریضان دي چې غوړ لري خو دوی نه پوهېږي یا چک کړی نه، نو یا ډاکټر ته وایي چې ولا غوړ دې چک کړه، خو چک کړي پورته یې خو بیا هغه کنټرول کړی نه، دوا نه ورته خوري، یا پلای وخوري بیا پسې پاته کوي. یو دا مشکل دی. دوهم نن سبا موږ تاسو خوراکونه په افغانستان کې خوراکونه داسې خوراکونه دي چې یعنی هغه په اسانۍ سره د زړه رګونه بندوي یا د بدن د وینې غوړ ډېروي، او بعضې دواوې دي چې هغه مشکلات جوړوي. مثلا بعضې خلک په افغانستان کې موږ تاسو لیدلي وو چې ټابلټ کا چې وه یا کوکاین چې وه، او درېیمه خبره سګرېټ استعمالېدل ښه ډېر زیات دي. سګرېټ استعمالېدل موږ تاسو ځوانانو کې سټرس زیات دي، نو د هغه د وجې څخه سګرېټ دا شیان زیات استعمالوي او دا بې ځایه انرژي باب، نو دا مشکلات دي. که یو څوک هېڅوک هم داسې هغه نه لري، دا سګرېټ نه څښوي او خوراک یې صحیح وي، خو سټرس او ډپریشن د وجې نه هم دا مشکل پیدا کېدی شي. سټرس یعنی سټرس عوامل لري. سټرس کېدلی شي یو فیکټر دی چې کولی شي چې خلک چې ډېر زیات سوچونه کوي، سټرس کېدلی شي چې دا مشکلات ورته پیدا کړي. هغه یو څوک څنګه پوه شي په عامه اصطلاح کې چې زما د زړه د شریانونو کوم مشکل نه لري؟ هغه کوم معاینات دي چې یو څوک یې کوی شي یا خپل چیک اپ کوی شي؟ یو خو هغه چې اکیوټ ایم آی هماغه وخت کې د زړه حمله ورته راشي،
او په هغه وخت کې شفاخانې ته ویوړل شي معاینات ورته وشي هغه معلوم شي د زړه کې شریانونو مشکل لري یو عام کس څنګه پوه شي که داسې یو مشکل لري چې بعضې وخت په تاک سره دلته درد پیدا کېږي او بعضې وخت ورکېږي او دا درد بل چېرته ریډیټ کېږي هغه څنګه پوه شي څه معاینات وکړي چې دا معلوم شو ورته چې زړه شریانونه خو مشکل نه لري اول خو د مهمترین شی چې د ریسک فاکټرونه دي چې مشترک د باره کې خبرې وکړل چې د پورته فشار لري د شکر لري مثلا د سیګریټ کې او د وینې غوړ لري دا شی خپل یعنی کېدای شي تا ته په اسانۍ سره ویل ته دا شی په اسانۍ سره اخیستلی شي یعنی که ته دا شی ولرې باید ته پوه چې دا شی ته په اسانۍ او کنټرول نه یو دا خبره ده دوام فامیل کې که یعنی فامیل کې د زړه مشکلات زیات وي نو کېدلی شي درېیمه خبره دا ده چې کوم وخت چې دی په لاره کې چې ځي او د چپه خواته درد او د درد سره د درد زیاتېږي په لاره کې دا یو کار چې یا بیلچه پورته کوي د درد زیاتېږي او بیا چې کښېني ورسره کمیږي نو دا خاص کر کېدلی شي دا د دغه درد وي د زړه درد وي دوام بعضې خلک دردونه نه لري نفس یې تنګېږي وایي که دلته چې یو شی بند دی بیا چې دی کښېني بهتره کېږي او خاص کر د شکر مریضان هغه بیا دردونه نه ورته نو دا مهمه ده موږ ته ډېر مریضان راځي چې هغه درد بعضې مریضان لري چې درد نه لري منتها په لاره کې چې ځي وایي دا ځای مې کله یو شي چې دلته نیولي بیا چې کښېني وایي ښه کېږم نو تاسو د دې څنګه کوم معاینات باید وکړو اوله خبره دا ده چې موږ تاسو یو عام مریض که هغه د معدې درد دی که دا بل درد دی خامخا باید یو ګراف ډېر ګران هم نه دی خو کېدلی شي چې خدای نکړه زړه حمله وي نو هر ډاکټر باید د زړه ګراف وکړي او دوهم موږ بعض د وینې معاینات لرو خو وینې معاینات چون تر 2 ساعته پورې دا در په وینې کې نه ډېرېږي نو هغه موږ ته پوره معلومات نه راکوي او هغه مریض چې دغه یې کېدلی شي د زړه ایکو ورته وکړو چې خپله زړه مستقیم ونه ووینو او هغه خلک چې مثلا یعنی د حاد په حالت کې دته مشکل نه وي یا ایمرجنسي حالت کې دته مشکل نه وي نو کېدای شي چې دی ځان ته یو ETT یا اکسرسایز ټالرنس ټیسټ یا هغه معاینات چې په ماشین باندې ځغلې نو هغه وخت کېدلی شي تا ته معلوم شي چون دردونه که راتلله په لاره کې چې ځې دا دردونه راتلل یا نفس تنګي راتلل نو دا خو په عام حالت کې نه راځي نو عام ګراف چې ته کوې هغه کې خو دا شی نه معلوموي نو بهتره لا ډاکټر ورته وایي چې دا ګراف وکړه مشکل نه لري ډېر ډاکټران بیا نه ورسره پوهېږي نو هغه باید هغه بیا وزغلي د ماشین باندې وزغلي چون بدن یې زیات کار کوي زړه یې زیات کار کوي اکسیجن زیات استعمالیږي نو مشکل دلته ورته پیدا کېږي او بهترینه لارې دا ده چې هغه ګرانه ده بهترینه ده هغه موږ تاسو یو معاینات دي په معنا د انجیوګرافي داسې معاینه یا د زړه انجیوګرافي د رګو انجیوګرافي یا د دې ځای ته لاسه موږ یو پایپ نه نباس مستقیما د زړه رګونه ګورو هغه بهترینه معاینه د دوا اخیست هغه مریضان چې دردونه ورته راځي په لاره کې چې ځي او د دوا اخیستي او دوا کار نه زده کوي بیا خلکو موږ کولی شو دا کار ورته وکړو ستاسو په خبرو دوام سره زه باید ووایم چې بعضې وطنوال زمونږ یو اصطلاح سره ګډوي د زړه والونه او د زړه رګونه زه فکر کوم که څوک د زړه والونه او د زړه رګونه دوه مختلف شیان دي بله خو بعضې معاینات دي چې هغه کې د زړه والونو تشخیص به صحیح کېږي او بعضې معاینات دي چې په هغه کې به د زړه د رګونو تشخیص صحیح کېږي لکه تاسو د ایکو یادونه کړه هغه کې کېدای شي د زړه والونه صحیح معلومیږي او د زړه رګونه بیا په اخري هغه کې انجیوګرافي کېږي داسې هم کېدای شي ډاکټر صاحب چې یو مریض دی چې د هغې ECG هم نورمال ده د هغې کوم نورمال دی خو بیا هم هغه د زړه د شریانونو مشکل ولري بله ما خو درته ویله چې موږ ایکو چې کوو هغه مریضان چې په لاره کې ځي او دا دردونه یعنې رګ 80% بند دي یا 80% بند دي نو هغه خو حمله نه بند راولي نو هغه چې دی په لاره کې ځي دا مشکلات ورته راولي موږ تاسو که ایکو کوو یا د زړه تلویزیوني معاینات چې ورته یا زړه ګراف چې کوو دا خو موږ تاسو په عام حالت کې کوو یعنې مریض پروت وي په ده باندې فشار مشار نه وي نو خامخا د ده دا شی مشکل نه لري نو بهترینه لاره دې ته دا ده چې د ده په زړه باندې فشار راولي فشار څنګه راولي چې په ماشین یې وزغلو هغه د زړه ګراف د فشاري ګراف هم ورته وایي یا ETT ورته وایي چې په ماشین ځغلې یا بعضې معایناتونه دي د ایکو سټرس ایکو ورته وایي چې یعنې په زړه باندې فشار راولي او تلویزیوني معاینات کوي خو بهترینه لاره دا ده چې تاسو معلومه چې تاسو دا کار وکړئ بهترینه لاره چې 100% رګونه باید معلوم شي د هغه لپاره موږ تاسو یو انجیوګرافي د زړه انجیوګرافي د زړه رګونه یو اخري پوښتنه په لاندو ټکو کې چې دا برنامه اوږده نه شي او خلکو دپاره بیا کتل مشکل وي که لاندو ټکو کې موږ چې د انجیوګرافي کولو مشکلات څنګه مشکله کمپلیکیشن څه شی دي
بعضې خلک انجیوګرافي ترې ډېر ډارېږي بله یعنې انجیوګرافي دومره غټه خبره نه ده. انجیوګرافي یعنی مریض ته یعنی دا عملیات نه دی، دا یو تشخیصیه معاینه ده. اول دا باید وویل سي. دوهم دا خبره ده چې موږ تاسو څنګه چې عامه پشکاري لګوو، تاسو یو پشکاري لګول کېږي، منتها دا په رګ کې یا په شریان کې لګول کېږي، پکې فشار ډېر وي، نو هغه یا د پښو څخه کېږي یا د لاس څخه کېږي. دوهمه خبره دا ده چې بیا د دې ځای پایپ نه ننوځي، پایپ سره د زړه رګونه کتل کېږي. صاحب په آینده کې به هم همداسې د زړه د مشکلاتو باره کې نورې ویډیوګانې جوړو تشکر او استاد خدای دې صاحب. وکړي چې خلکو ته ګټور تمام شي. مننه. ډېره مننه. تشکر.